په اړه چنار کې څه روان دي د اهل تشیع او د سنیانو تر مابین جګړه ده ولې روانه ده د دې تر شا څه دي دا څه حقیقت لري او د دې په هکله باندې ولې خاموشي ده ولې څوک څه نه وایي دا مکمل حقایق له تاسو سره نن شریک کوم په دا ویډیو کې وګورئ مکمل معلومات به تاسو ترلاسه کړئ چې دا جګړه ولې رامنځته کیږي د شیعګانو او د سنیانو تر مابین یوازې په پښتنه سیمه کې دا جګړې ولې پر زیاتېدو دي دا معلومات له تاسو سره شریک کوم تاسو یې وګورئ. السلام علیکم. هر لږ مو د بعد د پاړه چینار نه د کورم ایجنسی نه افسوسناک خبر راځي. اوس په دې پاړه چینار او په دې کورم ایجنسی کې چې دا کم اور لګېدلی دی که نه دا کم مسایل او بدامني چې هلته پیدا ده دا د مودو راسې ده دا د کلونو راسې ده دا اوسنۍ نه ده او هر لږ مو د بعد پکې دغه شانته کې افسوسناکې واقع کېږي. اوس خبره دا ده چې آخر کار دلته کې به امن راځي څنګه د هغې حل څه دی نو د حل پته به تا ته هلې ولګي که نه چې کله ته ځان په روټ کاز باندې د مسلې په جرړې باندې اول ځان پوهېږي چې دا مسله اصل کې څه ده تا ته به د حل هم پته ولګي او زه تا په خبره باندې پوهېږم د دنیا د نقشې ته وګورې که نه او لږ غوندې کې په تاریخ کې وروسته لاړ شي نو تا ته به د دنیا په نقشه باندې 2 سوپر پاورز ښکاره شي 2 پاورفل امپایرز به ته ښکاره شي چې هغه د یو بل سره انخطي وو په یو ګریټ گیم کې. مسله دا ده چې دغې ګریټ گیم په ضد کې د پښتون خاوره راله او د پښتون په خاوره باندې دا اثرات اوس د ختمېدو نوم نه دي. اوس دا 2 امپایرز کم وو یو او برټش امپایر مطلب سوربګي انګریزان او بل او یو اس اس آر سوویت یونین څه ده چې اوس رشیا ویل کېږي روسیان دا دواړه غټ سوپر پاورز. اوس دا رشیا نه ده دا یو انکلایننګ سوپر پاور او په هغه وخت کې مطلب د دوی طاقت رو سیوا کېدو خورېدل او دا برټش انډیا نه ده مطلب برټش امپایر نه دی انګریزان د دوی طاقت رو په کمېدو د دوی نه نشر وروتي وه البته د دوی څه چې په سپورټ کې کومه امریکا ولاړه وه هغه هم انکلایننګ پاور د هغوی طاقت هم په بره باندې روان اوس دې خوا لږ غونډه کې ته دې نقشې ته په غور باندې وګوره کله چې دوی دا انډیا نیولې وه که نه انډیا او پاکستان هغه وخت کې یو ځای و هندوستان او دا د انګریزانو نیولې وه او هغې طرف نه روس راخور شوی او دا سنټرل ایشیا یې نیولې وه نو د دوی دا باډر چې په کوم ځای کې یو بل سره بالکل نږدې را رسېدلې وي که نه چې یو بل ته فرنټ ټو فرنټ ولاړو نو دغه خاوره د پښتون خاوره وه. دې خوا په نقشه باندې لږ غونډه کې وګوره ښه په غور باندې خبرو ته په غور غوږ کېده وه پویه به ته هله شي. دا رشین امپایر دی ګرین کلر کې دته وګورئ د افغانستان سره د ده باډر دې ځای ته را رسېدلی و او دا برټش انډیا د پینک کلر کې د دې باډر ته وګوره دا دې ځای ته را رسېدلی و دا جنګېدلي یو بل سره نه دي په منځ کې واخان پټۍ د لږ غونډه کې دا نقشه واضحه کړو چې صفا ښکاره شي صحیح شو. دې خوا وګورئ بلو کلر کې دا هغه یو اس اس آر امپایر و رشیا روس او دا په دې سور کلر کې برټش انډیا ده. دې باډر ته که ته وګورې که نه نو دا راغلی دی سیده د دې واخان پټۍ سره په دې ځای کې او هغې طرف نه د واخان پټۍ سره د روس دا باډر راغلی دی جنګېدلی نو واخان پټۍ ټوټل 8 کیلومتره ده مطلب د 2 سوپر پاورز په منځ کې صرف 8 کیلومتره فاصله وه. اوس دلته کې ناوخته شو په انګریزانو باندې په برټش امپایر باندې دی په هغوی ناوخته شو هغوی سره سوچ پیدا شو چې دا روسیان خو ولاړې والې نه دي دا خو خپل امپایر رو خورئ طاقت د دوی رو سیوا کېږي په هر ځای باندې حمله کوي سبا دا په موږ باندې هم حمله کولی شي دا کمې علاقې چې زموږ سره دي په دې برټش انډیا کې خپلې کالونیان هم جوړې کړي دي خپلې مشروطیان یې دلته کې خرڅه ظلمونه کوو نو دا علاقې خو زموږ نه دا روس نیولی شي په منځ کې صرف یو افغانستان دی نو دوی خو په افغانستان هم سبا راتلی شي چې او هلته رالل یو پیره خو به زموږ سره باډر ولګېدو بیا زموږ هم خیر نشته او هغه ته هم کتل چې روس په افغانستان باندې راغلی و ټیک شو. اوس چې کله د دوی سره دا غم پیدا شو که نه نو تا ته پته شته دوی دغلته کې خپل یو بفر زون جوړ کړو چې دا به زموږ میدان جنګ کې راتلل دوی را باندې راتلل د روسیان را باندې راتلل نو په دغه میدان جنګ کې به ورسره جنګېږو زموږ چې کوم پولیټیکل سیستم دی اداري دی نظام دی سړکونه دي نیرونه دي وغیره دی به ټول دې خوایي ابه بچي تا ته پته شته د جنګ دا میدان دوی د کم ځای نه جوړ کړو د فاټا علاقو نه دا فاټا علاقې نه دي په فاټا باندې به چې اوسه پورې یادېدلي اوس خو دغه شولې په 2018 کې د صوبې خیبر پښتونخوا سره یو ځای شولې پولیټیکل سیستم کې د هغوی سره شاملې شولې د اوسه پورې خو هلته کې اف سی آر نومي قانون چلېدو او هغه به د فیډرلی اډمنسټرډ ټرایبل ایریازو د وفاق نه به کنټرول کېدل نو موږ به ورته فاټا وي نو دغه علاقې په هغه وخت کې دې انګریزانو دا حرکت کړی چې دغه د پښتنو د علاقې دي که نه د اوسه پورې چې دا بدامني چلېږي دا دوی چې کار وکړو چې د خپل پولیټیکل سیستم نه اخوا ویستلي کنټرول کول به دوی خو دې خوا چې کوم برټش انډیا څنګه چلول هغه شانتې نه چلول ولې نیت دا و چې دا به زموږ په منځ کې یو بفر زون په دې ځای کې به مونږ د دې رشین سره جګړه کوو که دا راتلل دا به یې زه میدان جنګ استعمالو اق اثرات د اوسه پورې د جنګ هغه اثرات نه دي د ختمېدو نوم د پښتون د خاورې نه نالي دا داسې د ګریټ ګیم په ضد کې راغلی وي په هغه وخت کې. اوس د دې سره څه چلو شو د دې سره داسې چلو شو چې روس سوچ وکړو که نه
چې دا په دې ځای کې نه کوم علاقې نه چې دوی میدان جنگ جوړ کړی دی دې کې پښتانه اوسېږي او مسله د هغې د پاسه دا ده چې پښتانه خو ډېر زیات اګریسیو دي ډېر زیات جذباتیان دي یو پیر د یو نظریې سره منسلک شو که نه نو بس بیا جنگ جګړه توره ټوپک سوک سپېړه لته دا کوي نو راشه په دقه ځمکه باندې چې دا کم خلک دي که نه پښتانه دام استعمال کړه دا سوچ د دواړو امپایرز وکړو برټش امپایر هم وکړو او رشین امپایر هم وکړو نو اوس په دې علاقه کې نه دی په دې علاقه کې چې کم خلک د برټش انډیا خلاف د انګریزانو خلاف هغه د رشیا ښه مضبوط سپورټ کول شروع کړل چې اسلحه هم ورکوه هر څه وله ورکوه او سپورټ کوي چې دا د انګریزان ووایي انګریزانو څه چل وکړو هغوی هم په دې علاقه کې چې کوم خلک مطلب پښتانه چې هغه د روس خلاف هغوی سپورټ کول شروع کړل چې دوی له اسلحه ورکوه دوی مضبوط کړه چې دوی ځي هلته کې رشیا وایي سوویت یونین وایي دقه شانته کې د پښتنو استعمال شروع شو اوس سوال په دې کې دا دی چې دا کم خلکو چې د برټش انډیا خلاف او دا کم خلکو چې د روس د سوویت یونین خلاف نو هغه ته په اوسنۍ زمانې باندې لږ غونډه کې نظر واچوه تا ته پکې داسې په مسلمانانو کې په مسلمان دنیا کې به تا ته داسې خلک ښکاره شي که نه چې هغه یو د اوسني دو سوپر پاورز مطلب یو د امریکې خلاف او بل د روس خلاف دی لکه د مسلمانانو په دنیا نظر واچوه بیا دې خوا راتاویږو ته به پوه شي صحیح ده مسلمان دنیا کې دوه نومونه یادېږي چې یو ایران دی او یو سعودي عرب دی چې دا د یو بل خلاف دی او دې ته مونږ وایو مسلم کولډ وار د مسلمان په دنیا کې سر د جنگ دا د دوی په خپل منځ کې یو قسم د وړوکې شانتي کې گیم دی ګریټ گیم ورته ویلی شي د مسلمان په دنیا کې ایران کې داسې کار وشو چې کله د آیت الله خمیني حکومت راغی که نه نو هغه شیعه اسلامي انقلاب و نو هغوی دا سوچ وکړو چې یاره داسې کار دی چې په ټوله دنیا کې به اوس زموږ د جنډې د لاندې موږ مسلمان امت رایوځای کوو او په دنیا کې به اسلامي نظام راولو او د دغه اسلامي نظام چونکې د ایران نه خور شوی دی نو د هغې سربرا به ایراني نو هغوی د مسلمان دنیا خپل ځان سربرا ګڼلو بل طرف ته سعودي عرب او سعودي عرب چې څنګه خانه کعبه مکه زما په ملک کې دننه راځي زما په کینګډم کې دننه راځي مدینه منوره روضه شریفه زما په ملک کې دننه راځي چې کوم مقدس جماعتونه دي مسجد نبوي مسجد الحرام هغه زما په کینګډم کې دننه راځي نو د مسلمان دنیا لیډر به زه یم ته به نه اوس دا شیعه عقاید والي دي ایران شیعهګان دي ظاهره خبره ده او کیسه چې دی هغه مطلب سعودي عرب چې دی هغه سني عقاید والي دي او د دواړو په خپل منځ کې نه لګي د دواړو په خپل منځ کې ټسل دی ښه مضبوطو اوس دا دواړه د یو بل خلاف دغه دوه سوپر پاورز استعمال کړو او د اوسه پورې استعمالیږي کوم دوه سوپر پاورز رشیاوي چې ته داسې کار وکړه چې ته ایران سپورټ کا ایران او د ده په ترو باندې چې څومره امریکنز دي او د امریکا ملګري دي هغه ووخه اوس ایران هغه ملک دی چې دی د امریکې او د امریکا د ملګرو سخت خلاف دی او روسي سپورټ کوي ته اینیم کنه د امریکې ملګری اسرائیل او د اسرائیل سره د ایران ښه مضبوط جړپ سټارټ دی د امریکې چې څومره ملګري دي د ایران ورسره نالګي د جړپ وسه سټارټ دی ټیک شو دغه شانته کې د سعودي عرب د روس سره هغه شانته کې تعلقات ښه نه دي سوویت یونین د وختو چې کوم وخت کې دوی راخورېدل هغه کمیونیست نظریات راوړل څه شو نو هغه کمیونیست نظریاتو دا سنیان خلاف نو دوی د روس خلاف نو امریکې وی راشه ته دا سپورټ کا او د دوی په ترو باندې روس وخه اوس دې دوانو خمارانو وخل یو بل خو وخل د دې خلکو په ترو د دې مسلمانانو په ترو باندې او د دې مسلمانانو په ترو باندې دا ځکه والی کېدل چې دلته کې ایران چونکې د یو اس اے خلاف کار کو نو ایران مضبوطېدو نو سعودي عرب ته مسله و نو سعودي عرب هم ځان مضبوطو نو سعودي عرب د ده په ترو ځان مضبوطو نو د ده سره لانجه وه نو دواړو د ځان دپاره د ځان د مضبوطیا دپاره چې د یو بل سره لانجه د شیعه سني ځان له پاورفل ملګري کتل یو د رشیا ملګری بل د امریکا ملګری نو په ګریټ گیم کې خو هغوی د یو بل سره لانجه وه خو لانجه به د دې دواړو په ترو باندې کوله ایران او سعودي عرب شیعه او سني او دا تاریخ ګواه دی کلم چې د امریکې یا د روس د سني خلاف سوچونه پیدا شوي دي شیعه استعمال کړی او چې د شیعه خلاف سوچونه پیدا شوي دي چې شیعه ختمول غواړي وال غواړي نو سني استعمال کړی دي شیعه سني ته ډېره غټه مسله په مسلمانانو کې پیدا کړې ده اوس د دې نه بعد داسې کار وشو چې ایران وی چې یاره داسې کار دی چې زه خو اسلامي انقلاب په ټوله دنیا کې راولم په ټوله دنیا کې چې کم ځای کې شیعه نظریات ساتلو والا خلکو هغه د سپورټ کول شروع کړو او دوی چې یاره سربرا خو زه یم مونږ یو سعودي عرب او کو ایران داسې خپل
خلک خپل نظریات ولا خلک سپورټ کوي او په ټوله دنیا کې خوريږي بیا خو موږ ته مسله پیدا کیږي زمونږ کینګډم ته پیدا کیږي ته سنی سپورټ کول چې کوم د شیعه خلاف ودرېږي هغه کول شروع کړو نو داسې چل وکړو د په ټوله دنیا کې کوم د دوی نظریات سره سمې خوړل هغه سپورټ کول شروع کړو اوس خبره ته وکړه دغه شیعه او سنی ستا په پښتنو کې د مینلی په پاړه چینار او په کورم جنسي کې موجود دي پاړه چینار او کورم جنسي نه په دغه ځای کې شیعه او سنی دوه موجود دي شیعه لږ غونډه کې په تعداد کې کم دي او سنی لږ غونډه کې په تعداد کې سیوا دي تقریبا ایکول دي دا موجود دي نو ظاهره خبره د ایران په دغه ځای کې شیعاګان سپورټ کول او سعودي عرب او د هغه مرګري په دغه ځای کې سنیان سپورټ کول او شیعه سنی دغه کې یو بل سره پلانج کې دي رشیا د پاړه چینار په علاقه کې مطلب په دې ټول ایریا کې په کوم ځای کې چې پښتانه دی دوی میدان جنگ جوړ کړی دی شیعاګان سپورټ کول د دې لپاره چې دې باندې دی امریکا او د امریکن مرګري وي ټیک شو اوس دا سپورټ انډایرکټلی وتا ته ما وی چې رشیا ډایرکټ دوی له سپورټ نه ورکو رشیا د ایران په تر دوی له سپورټ ورکو او دوی د ایران نه ځکه سپورټ اغستو چې دوی د سنیانو خلاف او دغه سنی د سوویت یونین خلاف اول برټش انډیا استعمالو بیا امریکنز استعمالو په افغانستان کې لګاو د سوویت یونین سره جنگ کوا او هغه ځکه استعمالیدل انډایرکټلی امریکا ډایرکټ اسلحه نه ورکړي انډایرکټلی استعمالیدل هغه ځکه استعمالول او هغه ځکه استعمالیدل چې یاره کمیونیست روان دي دوی خلاف جنگ کول غواړي جهاد کول غواړي نو د فرقه وارانه تضاد نه دی یو داسې روح واغستو یو داسې ډایرکشن په دې علاقه کې واغستو په کومه علاقه کې چې دوی د میدان جنگ جوړ کړو چې دا اوس د ختمېدو نوم دلته کې نالي هر لږ مدبات د داسې ګروپونو په خپل منځ کې جړپ کیږي او دا ګریټ گیم اوس هم جاری دی مخکې د برټش امپایر او د رشیا خپل منځ کې اوس د رشیا او د امریکا یا د امریکا او د چاینا په خپل منځ کې دی د چاینا څخه مینلی په ټریډ کې په تجارت کې دی زیات اګریسیو چې دی هغه د رشیا سره دی اوس خبره ته وکړه دا حل راټاوي کو په اسانه طریقې د حل هم او د حدیث نه د تخیمه حدیث دی په سنن ابي داود کې 4252 په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره الله تعالی خبرې کړې دي او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي دي چې ستا امت نه دی په دې باندې به د بار نه دشمن نه مسلط کیږي تا ته الفاظ انډرلاین کوم په خپل یو ګوره نمبر مم دته خو دوی شوله د بار نه بستا په امت باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې دشمن نه مسلط کیږي خو البته ګوره البته یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے په خپل منځ کې به یو بل هلاک کوي او یو بل بقید کوي بالکل د پیغمبر اسلام په امت باندې به د بار نه دشمن نه مسلط کیږي خو په خپل منځ کې به اړمیږي یو بل به قید کوي او یو بل به غربي یو بل سره جګړه کوي تا ته پته شته په دې پسې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل الفاظ ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورپسې سوي وای ما ته په خپل امت باندې د گمراه امامانو خوف دی چې یو پیر په دې باندې تور کې خو دلې شو لکه بیا به نه اوچتيږي گمراه امامان امام به په منبر به برابر خلکو ته یو د لوی عالم سوچ بو ته خلک کوي په هغه نظر بو ته ګوري گمراه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ما ته په خپل امت باندې د گمراه امامانو یره ده اوس د دې خبرې نه څه مطلب شو زی تا ته لګ الابوریټ کوم مطلب د دې دا چې کوم گمراه امامي هغه یو فرقه سپورټ کوي نو یو طرف ته یو گمراه امام یو فرقه سپورټ کوي بل طرف ته گمراه امام به بل فرقه سپورټ کوي په خپل فرقې په سپورټ کې به یو ته کافر وي بل ته کافر وي نو دا تا نن سبا په مسلمانانو کې ښکاری نه او بیا به سچل کېږي اق خبره چې د بار نه په دشمن نه راځي خو په خپل منځ کې به یو بل سره انختی خپل منځ کې به یو بل غربي نو اق په خپل منځ کې یو بل غربه ول راغستې دي نو هل د دې نمبر 1 دا دی چې فرقه وارانه سوچونه نه دي دا ختمول غواړي او د دې د ختمولو واحد حل علم دی د علم په ترو دا ختميږي او هغه کوم علم دی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل په احادیث کې ویلي دي فرمایلی دي اخري حج په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې زمانه بعد په پتاسو کې فرقې خوريږي خو تاسو به د الله تعالی کتاب او د الله تعالی رسول سنت دا براټینګوي نو د الله تعالی کتاب قرآن او د الله تعالی د رسول سنت چې هغه د احادیثو نسابدي کې چې دا دوه مونږه سټریکلی راټینګ کو کنه بجای د دې چې د یو مسلک او د فرقې سوچ کو د هغه په مولا پسې شاته زو چې دا دوه راټینګ کو نو د دوه فرقونه با او بلکې دوه فرقې سره په دوه فرقو کې بیا نور فرقې جوړ شي دي دا غي نه به خلک روزي او صحیح مسلمان به جوړيږي سم مسلمان
چې کوم بدعات په دې کې را پیدا شوي به ختمېږي. لہذا په فرقواریت باندې کار کول پکار دي، په دې سوچونو په دې ایډیالوژیز باندې کار کول پکار دي او صحیح مسلمان ته جوړول پکار دي. ګوره ښه دي کې یو مسله بل دا پیدا شوې ده په پښتنو کې چې زیاتو پښتنو ته دا ښکاره شوي دي چې چونکې دا ټولې مسلې شیعه او سني دغلته د یو بل سره جنګېږي او دا جګړې کېږي او د جهاد نوم پکې یادېږي، لہذا دا مسله ټوله په مذهب کې ده. هغوی مسله په مذهب باندې ور اچولې ده. نو هغوی څه سوچ پیدا کړی چې یاره مذهب به خپل یو سیټ تاسیس کېدو، دا د جماعت پر محدود چیز دی، سیاست نه به بار کو. هغوی سیکولر سوچ طرف ته تللی، هغوی لیبرل سوچ طرف ته تللی او ځینې خو پکې دومره ایکسټریم طرف ته تللی چې الحاد طرف ته تللی. نو دغه بیا یو غلط سوچ دی. نو لہذا مذهبي انتها پسندي به د فرقوارانه سوچ او د هغې ایډیالوژي سره د جګړو په ترو باندې چې هغه به ته قرآن او حدیث په اول په خپله زده کړې، بیا به په نورو زده کړې، د هغې څه به ستا جګړه کېږي. هغه فرقوارانه سوچ به ختمېږي او پرفیکټ مسلمان به د سړي نه جوړېږي. او بل طرف ته به دغه بل ایکسټریم نه چې سړی سیکولر او لیبرل او ایتیسټک سوچ طرف ته ځي، د هغې نه روباسي، خپل دین به په سړي باندې پیژني، اول بیا په خپله پیژني، بیا په بل باندې پیژني، صحیح مسلمان به درنه جوړېږي. نو چې دغه فرقوارانه سوچ ختم شو، په خپله به په دغه ځای کې امن راشي. بل دویم حل ګوره، دویم حل اکثر زه په خپلو لیکچرو کې وایم که نه، د عدم تشدد فلسفه چې کوم باچا خان بابا ویلې ده، نو زه یې اکثر سپورټ وکړم. او زمان اکثر خلک تپوس هم وکړي چې یاره ته دیني مایند سیټ ساتي، نو په شریعت کې عدم تشدد شته، دا کوم عدم تشدد فلسفه چې ده. نو زه تا نن په خبره پوه کوم چې زه تا ته چې دا چې کوم عدم تشدد فلسفه ده، د دې سره چې زه د کوم حد پورې اګري یم او ښه کافي حد پورې اګري یم، نو هغه شرعاً زه اګري یم. کوم ځای کې چې اختلاف دی هغه هم شرعاً اختلاف دی. او هغه څنګه زه تا ته ویم دې خو وګوره، دا حدیث دی په سنن ابي داود کې هم په دغه چپټر کې دی 4259 نمبر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د قیامت نه مخکې فتنې به راښکاره کېږي او تکې تورې شپې په شانته کې فتنې به وي، شو حق او باطل به پکې ټول ګډوډ شي. مطلب یې دا دی اوس به په دغه وخت کې ته څه کې یو مسلمان مؤمن سړي ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اډوایس دی چې ته به څه کې خپل هغه غشي نه دي کمان غشی چې پکې ولي وایي دا مات کا، خپل توري په ګټو باندې راخلاصې کا، مطلب چې پسې شي. سوچ وکړه خپل کمانونه مات کا، خپل توري پسې کا چې جنګ د نه ونه شي، څوک بېګناه ونه وجني. اوس که ستا په ذهن کې دا راشي چې یاره په ما باندې څوک راشي نو سبا کوم حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلیر کړي دي. خو وګوره که په تا باندې څوک درلل که نه، نو د آدم علیه السلام چې کوم بهترین زوی و د هغه په شانته کې شه. اوس د آدم علیه السلام بهترین زوی څوک و؟ حابیل او قابیل جګړه وکنه، قابیل راولېږو د حابیل قتل کو. نو حابیل خپل ځان شهید کو په قابیل باندې، هغه ته څه ویلي نو. دقه شانته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نصیحت دی چې کله د فتنو د دور کې تا ته پته ولګي چې د حق او باطل ګډوډ شي، دی کې اوس دا حق دی، دا حق دی، د یو بل سره جنګېږي که نه، مسلمان د مسلمان سره جنګېږي. مطلب د دې خبرې نه دا راځي چې په دقه ټایم کې چې مسلمان او مسلمان د یو بل سره جنګېږي، ته خپله اسلحه کېده، که تا څوک شهید کوي ځان به شهید که، خو بل به شهید کوه. نو دا خبره د عدم تشدد سره سمې خوري که نه خوري. دغه اګریسیونس چې لږ د دې پښتون نه ختم شو که نه، دا چې په خپل دین مین دی، مسلمان دی، د ده نه لږ غونډې کې دا د تشدد دا سوچ ختم شو چې یاره بس لږ غونډې کې ستا د نظریې خلاف څوک لاړل ډایرکټ پسې ټوپک راواله ولې کېدای شي هغه مسلمان ته مسلمان ووجني، په دغه فتنه کې بیا په دغه فتنه کې تغیر شو، دغه تورې تیارې فتنه دي پای کې تغیر شو. لہذا په دغه ټایم کې به ته ټوپک نه اوچتې، ځان کې د په بل شهید کو خو بل مشهید کوه. نو که دا اګریسیو سوچ د پښتنو نه ختم شو، خو په خپله به هغه تضاد چې دی هغه به یو ارګیومنټل لیول ته چې د یو بل سره بحث مباحثه اختلاف نظریاتو کې اختلاف دی، هغه حد پورې پاتې شي، په یو بل باندې خو به راږدي نه که نه. خو د عدم تشدد فلسفي که زه خلاف په یو ځای کې یم چې هغه هم د تکلیه کوم، هغه په دې ځای کې یم چې چونکې د ملکونو دور دی، نو ایز ا سټیټ که ته ځان مضبوطې، خپل ډیفنس مضبوطې او د کفري ملت خلاف مضبوطې چې سبا را باندې راځي بیا چل راځي، او یا د هغه دفاع په تمه باندې ناس یم چې ته به زما دفاع کوې. څنګه چې سعودي عرب چې دی نو هغه د سعودي عرب دفاع څوک کوي، هغه اوس هم امریکا کوي، پیټرو ډالر اګریمنټ یې ورسره کړی دی، صحیح شوله. نو چې داسې یو کفري ملت ستا دفاع کوي، د هغې نه خو ښه دا ده چې ته خپله دفاع کولی شي که نه. نو ایز ا سټیټ که ته په خپل لیټسټ ټیکنالوژي باندې کار کوي، لکه مثال کې طور پر میزایلز باندې کې، ایر فورس باندې کې، نیوکلیر ویپنز باندې کې، او هغه صرف د دفاع د مقصد دپاره، نو دا بیا شرعاً پکار دی. او د دې په قرآن کې زه تعالی ریفرنس د قرآن نه در کوم چې په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوت تیارول دي د کفر د ملت دپاره چې څونه سیوا تیارولی شي مقابله په دغه ځای کې.
د سټیټ په لیول باندې. نو په دغه ځای کې که ته عدم تشدد وایې چې یاره زه خو امن ډېر زیات خوښوم په اسلحو باندې کار نه کوم نو سبا به باندې کفري ملت راځي هېڅ هم ورته نشي ویلی. نو په دغه ځای کې زما اختلاف دی البته په خپل منځ کې چې په نظریاتو کې ته مسلمان د مسلمان سره ينخلي او ټوپک او راکټ لانچر او وغیره را پیدا کوي. نو په دغه ځای کې تا ته ما ووایي چې دا حدیث دی او حدیث تا په خپله یې موږ وګوره او ما هم درته ووایي چې د فتنو نه ځان ساتل دي، اګریسیونس کمول دي او امن راوستل دي. زما په خیال باندې چې دا دوه دوستانو دا ویډیو تاسو وکړه د طارق پټان صاحب یقیني ډېرې په زړه پورې خبرې کړې دي په چنار په هکله باندې تاسو ته مکمل معلومات درکړئ. دغه ویډیوز چا وکتله هغه نه بعد به پر حقایقو باندې به هېڅوک بیا سترګې نه کې پټي او د پاړه چنار ټول حقایق به ورته ښکاره سي. یوه خبره باید وکړو تېره ویډیو کې ما درته ویلی چې دغه شیه دا سني سي سره نږدې دي، مثلا پر ګډ ځای باندې ګډه پوله په یو علاقه کې ژوند کوي. دا یوازې په پاړه چنار کې نسته، دا ټول پاکستان وګوره د پاکستان په هر کونج کې موجود دي. ولې هلته دا جګړې نسته؟ ولې هلته دا اختلافات نسته؟ ولې هلته دا فرقې نسته؟ په یوه مسجد څنګ پر څنګ یې مسجدونه یې لمونځونه کوي، هر سړی خپل مسجد ته ځي، هر سړی خپل دین، یو بل کار نه لري. بل دوهم خبره که تاسو وګورئ په افغانستان کې هم دارنګه اهل تشیع والا سته. سنیان خو ما د ټول افغانستان دي سنیانو افغانستان کې هم سته. په افغانستان کې طالبانو یو داسې اعلامیه هم خوره کړې چې څوک په دارنګه اختلافي مسایلو په مذهبي مسایلو باندې نه څوک مناظرې کوي، نه به څوک غږیږي او نه به څوک اختلافات کوي. ولې ځکه هغو ته معلومیږي هغه شریعت راولي، هغو ته دا معلومیږي هغه علما دي چې له دغه ځای څخه نفرتونه فی کېږي پر دارنګه مسایلو، له دې څخه جګړې رامنځته کېږي، له دې څخه د قومو د فرقې په نامو باندې جګړې رامنځته کېږي او یو بل قتل کول کېږي، لکه دا موږ تاسو اوس شاهدان یو، لکه پاړه چنار چې موږ تاسو وینو. نو هیله مې دا ده له حکومت څخه اول باید د دې اکشن چې هر څه یې بولي د دې غمخواري حکومت باید واخلي، دا د ده ذمهواري ده. حکومت باید د دې په خلاف باندې داسې اقدام وکړي چې د دې تر مابین چې کمې جګړې دي، کم اختلافات دا مکمل بند کړي، دا پابندي ورباندې ولګوي. دومه خبره هغه علماء کرام علماء حق چې هر څه ورته معلوم دي باید له دا رنګه مسایلو څخه خلک منع کړي، باید له دا رقم فرقو څخه، له دا رقم جنجالونو څخه، له دا رقم په مابینځ کې خپلو مابینځ کې له مناظرو له دا رنګه کیسو څخه باید منع کړي. لکه د افغانستان حکومت د افغانستان ملایانو د افغانستان علماو چې بند کړي دي، باید پاکستاني علما هم د دې په مقابل کې ودرېږي، دا کیسه دی ختمه کړي، عالم یې که عالم ختمه کړي. او زما په نظر باندې بل څوک په دغه رنګه ښه نه کې ختم لکه علما سي ختمولی سي، ځکه چې علما سي په هر کار کې قدم کېږدي، که مخ ته وړی مخ ته یې وړلی سي، که شاته راغورځوئ شاته یې راغورځولی سي، ځکه چې د دوی په خوله کې الله تاثیر یخی ده او د دوی په قدم کې الله تاثیر یخی ده. د دوی په خوله باندې هر کس کوي او هر کس د دوی پر لاره باندې ځي. نو دا مې یوه هیله وه چې کاش داسې سره راټول سوي او د دغه مخنیوی یې کړی و چې یو ګډ ژوند لکه څنګه چې په افغانستان کې شیعه او سني زندگی کوي، داسې په نورو هیوادونو کې هم کوي. او دغسې په پاکستان په کونه په هر ځای کې تاسو وګورئ شیعه او سني خپله زندگی سره کوي، یو بل ته مشکل نشته. دارنګه باید په دغه علاقه کې هم داسې یو امن را مابینځ ته سي او دغه نفرت دا جګړې دې تر مابینځ ختم کړل سي.